سلامونه د یقین مدیا د ټکنالوژي خپرونې یوې بلې ګڼې ته مو زه شاکر الله وفادار هرکلی کوم. د دې ونې په خپرونه کې به د روباټ جوړولو مشهورو کمپنیو ترمنځ په سیالۍ د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه په ځنګلونو کې د واورینو پړانګانو خوندیتوب او په پای کې به په دې پوه شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه نانځکو ته ورته تصویرونو لیوالتیا ډېرېدل او په اړه یې د خلکو اندېښنې. دا ټول د دې خپرونې په دوام کې. انسان ته ورته د روبوټ جوړونې سیالي. لکه څنګه چې په 2024 میلادي کال کې د روبوټ جوړونې لویو کمپنیو د روباټ په جوړولو کې سره د سیالۍ میدان ته ښکته شوي او په ډیر سرعت سره سیالۍ ته دوام ورکړ. اوس هره کمپنۍ په دې هڅه کې ده چې د روباټ نوي او عصري ماډلونه بازار ته وړاندې کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د انسان په څیر روباټ جوړولو سیالي به څوک وګټي؟ دا انسان ته ورته یو روبوټ دی چې د هانور میسی په نړیوال صنعتي نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوی دی. دا د جی1 روبوټ شاوخوا 4 فوټه او 3 انچه چې 113 سانتي متره کېږي لوړوالی لري. دا د نورو روبوټونو په پرتله کوچنی او ارزانه دی. نن دا روبوټ د یونټري د پلور مدیر پیټرو ژنک لخوا له لرې کنټرولېږي. نوموړی وایي هر پیرودونکی باید د جی1 روبوټ د دندو ترسره کولو لپاره په خپله پروګرام کړي. له دې ځایه تیریدونکي خلک درېږي او هڅه کوي چې له جی1 سره اړیکه ونیسي. داسې څه چې په نندارتون کې د نورو روباټونو په اړه نشي ویل کېدی. خلک د جی1 لاس نیسي، ناڅاپي حرکتونه کوي چې د روباټ غبرګون وګوري. کله چې دا روباټ لاس په نامه ودرېږي خلک ورته خاندي او کو ورسره ټکر شي بخښنه ترې غواړي. د دې انسان ته ورته بڼه که څه هم لږه عجیبه ښکاري خو خلک ورسره آرام احساس کوي. یونټري د هغو ګڼ شمېر شرکتونو له ډلې یو ده چې انسان ته ورته روبوټونه جوړوي. دا ټکنالوژي د سوداګرۍ لپاره یو داسې کارکوونکی کیدای شي چې نه رخصتي غواړي او نه هم د معاش زیاتېدو غوښتنه کوي. په کورونو کې هم دا تر ټولو غوره ماشین کیدای شي. څوک به ونه غواړي یو داسې ماشین ولري چې کالي پاکوالی او لوښي مینځلی شي. خو لا هم دا ټکنالوژي له بشپړتیا لرې ده. روباټي لاسونه او ګرځنده روبوټونه له کلونو راهیسې په فابریکو او ګودامونو کې کارول کیږي. خو په دې کارځایونو کې شرایط کنټرول کیدای شي او کارګران خوندي ساتل کیدای شي. د دې روباټونو جوړولو تر ټولو مشهور څېره ایلن ماسک دی. د نوموړي د موټر شرکت ټسلا د اپټیمس په نامه انسان ته ورته روبوټ جوړوي. ماسک د جنوري په میاشت کې وویل چې سږکال به زرګونه دغه ډول روباټونه جوړ کړي او تمه لري چې دا روباټونه به د ټسلا په فابریکو کې ګټور کارونه ترسره کړي. نور موټر جوړونکي شرکتونه هم ورته لاره تعقیبوي. بی ام دبلیو په دې وروستیو کې په یو امریکایي فابریکه کې انسان ته ورته روبوټونه معرفي کړي دي. همدارنګه د جنوبي کوریا موټرو جوړونکي شرکت هایونډا د بوسټن ډاینامیکس شرکت څخه لسګونه زره روبوټونه پیرلي دي. توماس انډرسن چې د اس ټي آی کیو څېړنیز شرکت بنسټ ایښودونکی دی اوس مهال د 49 هغه شرکتونه چې انسان ته ورته روبوټونه هغه روباټونه چې 2 لاسونه او 2 پښې لري جوړوي پرمختګ څاري. کو هغه روبوټونه چې 2 لاسونه 2 پښې لري او پر څرخونو خوځېږي ور اضافه کړو نو له 100 زیاتو شرکتونو څارنه کوي. توماس انډرسن چې د اس ټي آی کیو څېړنیز شرکت بنسټ ایښودونکی دی اوس مهال د 49 هغو شرکتونو چې انسان ته ورته روبوټونه جوړوي پرمختګ څاري. آیا مصنوعي ځیرکتیا واورین پړانګان د ورکېدو له ګواښه ژغورلی شي؟ د واورینو پړانګانو نسل د کمیدو له ګواښ سره مخ دی. د طبیعت ساتنې نړیواله اداره WWF وایي هر کال 221 نیولې تر 450 واورین پړانګان وژل کیږي چې له دې کبله یې په تیرو 20 کلونو کې شمیر 10% راکم شوی دی. په دغو کې له نیمایي زیات د څارویو د دړل کېدو له ویرې وژل شوي دي. اوس مهال ساینسپوهان اټکل کوي چې یوازې له 4,000 تر 6,000 واورین پړانګان په طبیعت کې پاتې دي چې له دې ډلې شاوخوا 300 یې په پاکستان کې دي. د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې هم واورین پړانګان موندل کېږي. اوس مهال د دې حالت د بدلولو په موخه د طبیعت ساتنې نړیوالې ادارې د پاکستان د لاهور LUMS پوهنتون په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سمبال کامرې جوړې کړې دي. دوی غواړي د دې کامرو پر مټ واورین پړانګان وڅاري او کلیوالو ته د متني پیغام له لارې خبرداری ورکړي چې خپل څاروي خوندي کړي.
په لمریزو دړو سمبال کامرې په 3000 متره لوړو غرونو کې ځای پر ځای شوي دي. د مصنوعي ځیرکتیا نامځکو ته لیوالتیا ډېرېدل او په اړه یې اندېښنې. پر خواله رسنیو به مو د ځینو دوستانو او خپلوانو داسې تصویرونه لیدلي وي چې د نامځکو په بڼه یا داسې راڅرګندېږي لکه کوچنیانو چې د لویانو کالي اغوستي وي. دا په خواله رسنیو کې یو نوی ټرند دی. خلک د چات جی پی ټي یا کیوپیلوټ په څیر پنځونکي آی مصنوعي ځیرکتیا آلات کاروي چې خپل ځان نامځکو ته ورته یو مشهورو کسانو ته وښيي. خلک د چات جی پی ټي یا کاپیلوټ په څیر پنځونکي آی مصنوعي ځیرکتیا آلات کاروي چې خپل ځان نامځکو ته ورته یا مشهورو کسانو ته ورته وښيي. پر انلاین بڼه دا ټرندونه ځکه ډیر شول چې ځینو مشهورو برانډونو او د خواله رسنیو نفوذ لرونکو کسانو ورته مخه کړه. ځینې نور کسان بیا په دې هکله اندېښنې هم څرګندوي. دوی د ای آی له لارې د معلوماتو په هکله اندېښنې لري. دا ښایي په ظاهري پیچلې پروسه ښکاره شي. خو ډیره اسانه ده. خلک د چات جی پی ټي له لارې خپل یو تصویر پورته کوي او همالته ورسره لیکي چې دوی په پای کې خپل څه ډول تصویر غواړي. دغه لارښوونې خورا مهمې بلل کېږي. دوی له کالیو نیولې د بدن هرې برخې پورې ټول جزئیات د مصنوعي ځیرکتیا اپونو ته ښیي چې باید په وروستۍ بڼه کې شامل وي. په دې کې د باربي ډول په څیر د مشهورو نامځکو ډبلیو تقلید لارښوونه هم شوې ده. ځینې بیا پکې د خپل کار نوم او کالیو جزئیات هم شاملوي. که څه هم دا تل کره نه وي، بلکې ځینو خو د ای آی جالبو تېروتنو تصویرونه هم خپاره کړي. په پایله کې دغه نامځکې له دوی سره هیڅ ډول ورته والی نه لري. د مصنوعي ځیرکتیا نور وسیلو په څیر د تصویر پنځونکي ای آی آلات هم انګیرنه کوي چې یو څوک باید څه ډول ښکاره شي. د نورو تولیدي مصنوعي ذهانت وسیلو په څیر د عکس جنراتورونه هم د شیانو جوړولو ته لیواله دي او ممکن د دې په اړه انګیرنې وکړي چې یو څوک باید څنګه ښکاره شي. خو دې سره هم د دې وسیلې کارول یوازې تر عامو خلکو پورې محدود نه دي، بلکې د ښکلا سینګار توکو تولید کوونکي شرکت ماریو باتسیکیو او ان د بریتانیا شاهي پوسټ په ګډون ګڼ شمېر مشهور شرکتونه او ادارې هم کاروي. د یقین مدیا د ټکنالوژي خپرونې د دې ونې مطالب هم دومره وو. تر بلې ونې مو لوی لامل شه.